ولګه چپا ټوله دې رانه ټوله ګډه وډه کړې د خدای ظالمه ټینګېږي په ژبه دا خو ستا غم نه کنه بیبي نه واده وګوره بیبي دا خوله دې لګولې ته په سر دې راځه دې کفر دې چپا غلې موټرسایکل یو خراب شو بیخي اوی څه چل دی څه چل دی څه چل دی واده وګوره پرېږ بلې سر دې لګي چپا نه موږ ته وایي چې ګوره مخکې ګوره تولې ته ګوره اخی د بیبي نه هغه یو غاښ هم پرېوړی دوه ټوکه یو یې پاتې و خیر دی تل خو به ځواني نه وي که نه بس کمزوري ده خیر دی بیبي ملا دې خوږ شه خیر دی زه بلې به والو چې ته کبړ کې به راشي او لینکې به ټولې ته دا ځان نه راته سم ټولټان جوړ کړي خو لېر که که نه بله سمه په زه به بیبي پسې به خبرې نه کېږي نه په ایمان چې دې درنګې درنګې ترې وشومه لېر خو دې ته وکړه ما خو دې نه غلی کېنه د ته موټرسایکل کې فرق راغلی اوس بیا څوک ټیک کوي وایي زه راله میټریک کارم بس ته بیبي به راپسې دیکه واخلئ او زه به موټرسایکل باندې دې ته وګوره را ټینګه ځای دی خو چې دی دلته خو ټوکټم نه ته واده وګوره یا بچی دی دشتو ته وګوره ځنګل دی راورک هم کړمه بیبي هېڅ غم مه کوه که دا ځنګل دی دشتې مشتې نشته زلمي زامن دې له خدای درکړي دا ته داسې نام ټیټوانې وایي دلته خو د بونې ادم دویم نیټه ته واده وګوره اوس به څوک راشي بس دا ګاډۍ به د هغوی سره ودرو او زموږ مدد ادې به څوک راشي دا خو سرواره غل دی واده وګوره دې کې ټیم نیټه پوټیم پې نیټه خدای به خیر کړي چپا یا بچو جګړې مه کوئ زما ملا ماته ده خیر دی ځه بیبي مه ژاړه چپا کو به څه دا راته ووایه دا هیډر بوټ کوو که نه چې د کلي نوم به یې ډکو نو چانه به ټپوټ وکړو چې دا کلي کوم یو دی هغې موږ ته خو پټ هم نه لري هغه دي کسان لاړې خبره وره دې خوا راشي کلیواله د دې کلي څه نوم دی دوی ته وګوره موږ ته خو په خپله پته نشته چې دې څه نوم دی دا راته وایي دا خو زموږ نوم زیات دي موږ ته د خپلې نومونو پته نه لګي او دوی ته پسې د کلي د نوم هم پته نه لګي پډنګړیان دي ټول. راپنجه شه خیر دی ځه موږ ته موټرسایکل خراب شوی دی ها موټرسایکل دته خراب شوی دی او ځای چېرته او که نه یاره موټرسایکل راته خراب شوی دی او موږ روان یو شنډی بابا له دا کوم ځای کې دی ها شنډی او با خو ډېر لرې دی تاسو داسې کار وکړئ چې موږ سره یو شپه وکړئ او سهار ویا په رڼا لاړ شئ او خو ډېر زیات مزل دی تاسو به کوئ څه ټیک ده چپا د دوی سره به شپې ته ایسار شي او بیا به په رڼا کې زوکر وایي په ټیک ده مګري دا دې کار وکړئ چې موټرسایکل به راله ټیک کړې په میټي باندې ښه صحیح ده راځئ تاسو موټرسایکل روان کړئ بیبي بیبي روانه بیبي راپاسه زه چې ځو یا بچی دا خلک راته ډېر کمقل ښکاري دوی له خو د خپل کلي نوم هم نه ورځي وایي چپا دا بیبي ده څه وایي زما اوس ته نور قمقل شته زه بیبي سم نشته خدای به خیر څه کړي نقصان رانه کې یا بچی زه به راکړي راځه تا اوس حاله ډوکي دي تاله به ته نقصان درکړي راځه په تاسو هېرېږم تاسو ځوانانې راځه بیبي راځه چېرته وټرونه کړي ګورې ښه یا بچی په سترګو مې تیاره ده په سترګو به تېره نه چې په موږ د ماښام راوستی چشمې دې په سترګو کړي د خدای خاطر وکړه دا چشمې په دې ځای ورته وخورې موږ نه دې پړه تېره کړې ده لږې اوبه راباندې وڅکئ بچی کېنه راکټه کېنه هلکه موټرسایکل لا ډوړه بیبي لږې اوبه ټکي ښه بیبي بیبي ته تږي او زه وږی یم په ایمان چې کولمې مې خوږېږي د لوږې د لاسه د چپا خو پروا نشته یا خمارانو په دې دشتو کې څه دي چې تاسو بیا وخورئ نو څه به وخورو اوړه خورو نو بس څه خو نشته نو خامخا راپنجه شه بیبي نور خاص هم څه نشته راپنجه خو راساجه وکړه لکه داسې دامونه دي داسې وې پر پیټه په سوره راکړه دا موږ هسې ورکوو خلکو ته دې دې وایي دا خو راته سم مالې غنیمت ښکاري ته دې خو راکړه ورکوو دا واخلې پیسې نشته نه نه هسې ورکوو هله مهرباني بیبي وایي دا قمقل دي څونه ښه خلک دي دا واده وګورې اته دې بل دی پکې امونه غوټي کنه هله په ایمان چې وګوره بیبي ته غوډه غوړې ولې ولې نه خورو یا بچی دا خلک کمقل دی په دې کې هم چل دی که نه تاسو پوه نه شوئ دا دې وایي دا دې کې وځي چې دې واده ټول خجامونه دي دا هغه بلانې هېرېږي بیبي چې تا خوري مه هېرېږه په ساده ورځ پیدا یې غواړه وفنر خلیفه قلاره ته راکړه یو څه وجوبه وکړه نو تا هغولم دي ته په دې جوبې جوبه ده دې پوس یې کړه
دا بدان ته بیا یو ډول دغه هلته به دغه پټو کینو چې په ځان مور که سترګې وګړي ځان مور که خېټه مړه که بیا به ګورو ولاړی خېټه به له خرابه کي ګرم دي ډېر مه خورې ته وګوره د ځان نه دې راته سمه ډاکټره ساده کړې ده دا در باندې الله خوري په دې شړه کې دې لمونه درکړه شکر نه باسي دا خدای ظالمه یو شان په امونو باندې نښتې لکه د بیبي هډوکې نښتې دی ظالم بچیا ته دا هډوکو سره څه نه خوري خلک دې هډوکي وباسي که نو چپا تړون دي ته ورته نه ګورې نو ټول په امونو باندې په خپله نښتې ته ورته هغې سترګې پخې پخې روټې ما وې چې هډوکې نښتې دی یا بچې اوس به مړه وې یا بچو دا نو بد دی که نه نو تا خو ماته کار ویلې دی بس پرېږده که نه بد دی نه خو څوک دی نه خوند نه شي وهلی بس ظالم بچې هغه غونډه پېټې دي ووهلې چې ورته وګوره راپاده راځې ټینو راپاده خیر دی بیبي زه خیر پاکه خدای چې ساتې نه دی وتې راځئ دا کور دی یا بچې دا قسم د سړي خرو کور دی به خیر دی راځه راورسې کېنه بیبي کټه کېنه بیبي کټه کېنه دا بچو په خیر راځئ کېنه خدا چې راغلې مونږ خو چېرته مېلمه په سترګو نه و لیدلې اوس په تاسو مونږ سره یوه میاشت تېروې یا بچو ډوبه شوه ما تاسو ته نه وې چې دا خلک کمه کړلي اوس به یو میاشت تېرو دلته نو ته هلته څه کوې بیبي ته کې دغه چل دی دا ځای ښه دی که نه هر څه به درته تیار میلاویږي او تا ته سره میزایلو ټانکې خو نه ورولي خو غټه خوراکونه به کوو او به دلته به ټیم یو میاشت به تېره کړو ښه بیبي تیاره به خورو خو د هغه ټوکې دی بیا ورېل کړي را پنځه شه بس ټیک ده موږ نه ځو او دا ستاسو خپل کور دی او دلته کې د اوبو شور دی بچې دا یو خو پکې سړي خور دی سم اور دی ګرمي نه ډېره زیاته اور دی علما چاپېړه اور دی په ممن کې اوس بلېدما اور دی علما چاپېړه اور دی په ممن کې اوس بیبي دا دغه بیبي په ګډا ورلي اخري عمر هم په ګډه کړو یا بچو دا دغه تا خو همله خاره خو که جوړ ښه خیر دی زه بیبي دلته به ډېره خوشحاله یو میاشت په تېرو را پنځه شه پنځه راځه چې راځه ډېرو هلکه چې سودا راوړو ښه او د کور بازار ته ځو بازار ته د کور دپاره سودا راوړو بیبي ټکل ته ډډو وه مونږ نه لاړو السلام علیکم دا ټماټر پکار دي ټماټر په 100 روپۍ کیلو دي په 100 روپۍ اره په 100 روپۍ 100 روپۍ باندې باندې ټوکې کوي دا ډېر وي دا او دا بینډۍ کیلو په 100 دا خو دم قیامت دی دلته دا بیبي خو رښتیا وایي دا خلک خو رښتیا دا ډګان دي او باتینګړ په 100 لکه راځه ډېره بیا خوښه ولې رالو خوښه دې ښه نه ده خوښه ښه ده چې ورځو دا ډېر السلام علیکم خوښه پکار ده یو کیلو څو کې ده آیا ډېر وي 50 روپۍ خو بادام کم نه کېږي 10 روپۍ کیلو ده نو ټماټر نه خو به دا ارزان دي ټماټر په 10 روپۍ کیلو دي او خوښه په 10 روپۍ کیلو پتا دی او 5 کیلو هغه واجبه 5 کیلو 5 کیلو واجبه خوښه واجبه ها باید بوده که واجبه ها دا کڅوړه څه کړه چې په هغې کې واچو کړه هغه دا پوډۍ ده موټیکټ پوډۍ ده بازار ډېر ډېر ده 50 روپۍ ولا ورکړه یوازې 50 روپۍ باچا سلامت یو پریادي پریاد راوړی دی پریادي دی په دربار کې پیش کړی شي پریادي دی په دربار کې حاضر کړی شي السلام علیکم باچا سلامت وعلیکم سلام وای پریادي په زړه دې څه دي باچا سلامت زمارون مړ شوی په څه باندې کور ته غلا تللی و او دیوال پرې راپروت
وزیر بدکبیره کی باچا د سلامت کور مالک ته په دربار کې پیش کړی شي فورا. کوټوالا د باچا د حکم تعمیل دی وکړي شي. باچا سلامت د کور مالک حاضر شو. باچا سلامت بالکل د درو زمونږ د دیوال لاندې مړ پروت و. وزیر بدکبیره کی باچا دا سلامت دواړه مجرمان پانسي ګټ ته رسوه. دوی سره به نورې خبرې هلته کوو. د باچا د حکم تعمیل دی وکړي شي. حجي دی باچا سلامت خدایه پاک هغه بچي به مې چېرته ګرځي پردی کلی دی چېرته ورک نه شي. بیبي دا ته څه کې دا څانګې مې ماتولې بل تنور به لمبه کړه. تنور لمبه که موږ هم دلې دا دی دړۍ غوښه هم دلې راوړه غوښه. غوښه م څه کول چېرته سبزي به م اخیستی وې پیسې تا څه کړ. تا کې دغه چلې چې خدای پاک مېرمنې ښه خوراک کوي نو ته ووایې نه غوښه ارزانه ده سبزي ګرانه ده. ټماټر په 2 روپۍ کیلو او غوښه په 10 روپۍ کیلو. نو کوم ښه شو. یا خدایه پاکه تاسو ته زه نه وایم چېرته الټه پلټه دې زړه مې درزېږي. څه پته لګېږي خوراکونه سره دا سترګې نیغې شي لږ راپیړې شي. په کلي کې غوټې ټیپر او صابونه یې راباندې خوړلي دي مونږ غوښه لرې ملانه ده څه وایي. وایي کریلې مې خوښې دي. که بچی داسې زما نه دی خوښ زه یې چیز زه وایم. دا مونږ غوږ دی دا مونږ غوږ دی مونږ پکې بله میاشت هم تېروو. غوښې پکې شته دی. تیار کور راته میلاو شوي دي. دا غوښه پغک او مونږ لاړو بیا چکر وړاندې ګټو. خدایه تور ته هدایت وکړي زما بچو ته. پانسیه کې ظلم ظلم ظلم. صبر وایا په زړه دې څه دي؟ باچا سلامت دیوال خو ګلکار والی دی ما خو نه دی والی. وزیره ګلکار دې حاضر کړی شي. ګلکار دی حاضر کړي شي. بیبي به ستاړه خپه و په دې وجه موږ هم را روان شو. په دې پیما چې دا خو یو میاشت ده چې په کال کې هم نه وې تلې. ښه خلک وو بچی ډېر ښه خلک وو خو سادهګان وو نو څه کار مې رانه کتلی وې. خیر دی بیبي ښه خلک وو هر څه پکې. بیا دې بچیا وګوره دا هجوم چې ولاړ دی دا بیبي ته لږ دلته ودرېږه ښه ما ډېر راځو. دا څه چیز دی؟ دا ګورو کړه څه معامله بچی مه ورځئ بیا څه مسله ده ګوره په څه غم به واوړئ. خیر دی بیبي ته دې سایډ ته کښېنه موږ ورځو که چېرته چې خامخا چې خلاصې وو. ته دغه ډېږې کښېنه ښه مونږ یې ګورو ټیک کوو. لکه یا چپه بچو مه ورځئ که نه. دا ټکه یا چپ که یا دبه سیټ ته ودرېږه. ادبه تاسو سره د دربار ادب نشته که نه. دا ته ما ته نه وایي ښه چې دا باچا دی چپ که. باچا سلامت ګلکار حاضر کړی شو. ګلکاره ستا د لاسه خو لوی مصیبت جوړ شوی دی غل دې مړ کړی دی. دا راته ووایه چې دا دیوال څوک داسې وایي. جی بالکل دیوال ما والو باچا سلامت خو خټه خو ما ته مزدور غوښته کړې وه. وزیره بدکبیره مزدور دې حاضر کړی شي. مزدور دی حاضر کړی شي. مزدوره دا دې څه لاندې جوړه کړې ده غل دې مړ کړی دی. دا خټه څوک داسې خوشتوي. باچا سلامت ما چې کوم وخت کې خټه جوړوله نو هغه وخت یو د غویانو قافله روانه وه. هغې باندې زما نظر شو اوبه رانه زیاتې شوې خټه رانه نرمه شوه. وزیره غویانو والا دې پیش کړی شي. دا ټول دا غواړي او مونږ په کړو پیش کوي نه چې مونږ هم پکې پیش شو که نه. هغه مېلمانه یې که نه دغه پرپټونه که دي په خپلو لوبه باندې ښه پي. نو مونږ لوبه کې نه کوي. نه مړه غویانو والا را حاضر کړي شي. ستا د لاسه غل مړ شوی دی ته به اوس په غویانو باندې مزدوران یې باچا سلامت په لاره باندې ډول روانو ډول یې وو دا ډول نه زما غویان ویرېدل او एकदम په خټه باندې ورغلل. وزیره بدکبیره ډول والا دې حاضر کړی شي. ډول والا دې حاضر کړي شي. ته به بس ګورې را ګورې نه هر ځای کې ډول له ډنګونه ورکې غل دې مړ کړی دی غله.
باچا سلامت منم غلطي زمانه ما ویان نه ولیدلی او ډول نه مې ډنګ ورکوم چپا د دې ډول خو یو غیمه سره شي اته دې ډنګ وای کو ته په ګډا کې یقینا دا یو غیمه ده صرف غوږو ته کېده په ګډا ورنشي خدای دې ما نه خدالو بدا دي خره جان کوي رو الله نه مکه بي بي بدا په انتظار را څنګه چې صبر وکړي پنځي ویلو پنځي بدا ها د دې نه دا ثابته شوه چې دا ټوله غلطي د ستا ده اورې کوچرې دا ډوله ډنګ نو ورکړې نو د مزدور نه به په خټه کې اوبه نه وي شوه شوې زه خو یم پانسي یې کې ډول والا رې پانسي کړی شي باچا سلامت د 500 دا پنده د دوی په سټ نه برابرېږي ډېره زیاته کولو ده وزیره چې دا څومره کسان ولاړ دي د ټولو په سټ باندې دي د 500 دا پنده چک کړی شي او چې د چا په هغې برابر شوه نو هم هغه پانسي کې د باچا د حکم تعمیل نه کړی شي تختو چپا بې بنیاده باندې ما تا ته نه ویلي دا کار به موږ ته جوړېږي مخکې د موټر اثر نه راغله که نه اوس خو دې ترتیبي مې جو ته بېبې را ده پنډې راځه جیجو که ډیډو را ما ته بېبې نه منل ودرېږه لکه باچا دی به مونږ خو مېلماني وه مونږ خو څه نه یې کړې موږ خو باچا سلامت ډول نه دی غږولی موږ خو کور ته روان یو مېلمه پکې نشته په دې دربار کې چې څومره خلک هم دي د ټولو په سټونو باندې به د 500 پنده چک کېږي دا ستا سټ راته د 500 ښکاري زما رانې تا غوښې خوړې دي ښه تا وي تپي نه وو غوښې خوړې وو په د ټینګ کې یا الله خیر باچا سے ماں سے گناہ کړی باچا سلامت د دې ځوان په سټ باندې د 500 پنده برابر شوه راګوډه جاړه اوس مخه صبر وکړه بېبې ته ورکوم اوس په هېده بد کم بټلک صبر وکړه او جاړه ته مو ځوانه وایي مخیرې خواهش دې وایه باچا سلامت موږ د مور نه مني او څوک چې د مور نه مني نو تابع دي د مور په وینا باندې به چېرته هم بې ځایه نه پاتې کېږي یا بچی ساده ګله تا ته ما نه ویلې تاسو زما نه منله بېبې ما بچ که باچا سلامت زما د زوی ګناه څه ده دا د دوی ابې هېڅ ګناه نه وه خو د ده په مرۍ باندې د 500 دا پنده برابر شوه نو دی به 500 کېږي بېبې اوس پاتې کوو الله به خیر کړي خو تاسو زما نه منله دا غوږ را دې خوښ هغه پردی نارینه دی زه ورته نه ویم ته بیا ورته وویې بچه بېغمه وټه ښه زه یې ورړم باچا صاحبو تا ته پته شته زما مور بېګا خوب لیدلی که نه چې په دې ځای باندې په دې ټیم باندې کوم کس پانټي شو هغه ډایرکټ جنتي دی وزیره والله قرآن دا جنت څوک وګټي او دا ونیسه وایم ما پانسي که دې کوز که تاسو ته نه ویل چې دا خلک قمقل دي وګوره باچا ځان پانسي کو او که نه بېبې اوس به منله